تازه څېړنو ښودلې چې د موبایل زیاته کارونه یا استعمال مو د مخ ښکلا ته زیان رسوي. په ځانګړي ډول د شپې لخوا د موبایل زیات کارول د مخ ښکلا ته زیان رسوي. شپې چې موبایل زیات وکاروو، سترګو باندې مو فشار راځي او پایله یې دا شي چې د سترګو لاندې مو تورې حلقې او خاپونه را پیدا شي. ارواپوهانو ثابته کړې ده چې هغوی چې د شپې لخوا موبایل زیات کاروي، سهار کې تر هغو خلکو ډېر خفه وي او د ستړیا احساس کوي چې د شپې موبایل نه کاروي. د ورځې لخوا د موبایل کارونه دومره زیانمنه ده لکه څومره چې د شپې لخوا ده. کله چې موږ شپې لخوا موبایل زیات کاروو، په بدن کې مو د میلیټونین هورمون کمیږي. دا هورمون چې څومره کمیږي، د خفګان او ذهني فشار کچه مو ورسره هم راپورته ځي. هڅه وکړئ د شپې موبایل زیات نه کاروئ او که امکان لري نو هره شپه له خوب 2 یا 3 ساعته مخکې د موبایل استعمالول بند کړئ.